موږ دلته په دې جدول کې د 1 څخه تر 100 پورې عددونه لرو. ګورئ په هر قطار کې 10 عددونه دي. په دې قطار کې د 1 څخه تر 10 پورې عددونه لرو. دلته د 11 څخه تر 20 پورې عددونه لرو. دلته د 21 څخه تر 30 پورې عددونه لرو. دلته د 21 څخه تر 40 پورې عددونه لرو. او همداسې دلته د 91 څخه تر 100 پورې عددونه لرو. که ستاسو پام شوي وي موږ دلته دا قطارونه عددونه په دې بنفش رنګ سره نښاني کړي دي. تاسو ویډیو ودروئ او فکر وکړئ چې دا کوم عددونه دي چې موږ په بنفش رنګ سره دلته نښاني کړي دي. راځئ په ګډه کار پرې وکړو. ستاسو به فکر شوی وي چې دلته کوم عددونه موږ په دې بنفش رنګونو سره نښاني کړي دي ټول جفت عددونه دي. ګورئ دلته هم جفت عددونه، دلته هم جفت عددونه، دلته هم جفت عددونه، دلته هم جفت عددونه دي او دلته هم جفت عددونه دي. او یو بل شي ته به مو پام شوی وي چې ټول جفت عددونه خپل د 20 په ځای کې ګورئ یا هم 2 لري. یا هم 4 لري او یا هم 6 لري او یا هم 8 لري او یا هم 0 لري. نو په دې قطارونو کې ټول عددونه چې موږ په بنفش رنګونو سره نښاني کړي دي ټول جفت عددونه دي. او جفت عددونه ټول خپل په جوړښت کې د 20 په ځای کې یا هم 2 لري یا هم 4 لري یا هم 6 لري یا هم 8 لري او یا هم 0 لري. راځئ یو بل مثال کار کړو. دلته موږ بیا هم د عددونو یو جدول لرو چې د 1 څخه تر 100 پورې عددونه لري. تاسو ګورئ چې دلته موږ نور عددونه په بنفش رنګ سره نښاني کړي دي. نو ویډیو ودروئ او فکر وکړئ چې موږ کوم عددونه په دې بنفش رنګ سره نښاني کړي دي. راځئ په ګډه کار پرې وکړو. ستاسو به دلته پام شوی وي چې په دې 2 قطارونو کې کوم عددونه چې دي د 15 د ضرب څخه په لاس راغلي دي. او دې ته به مو هم پام شوی وي چې هغه ټول عددونه چې د 15 د ضرب څخه په لاس راغلي دي ټول خپل د 20 په ځایونو کې یا 15 لري او یا هم 0 لري. ګورئ دلته دا عددونه خپل د 20 په ځایونو کې ټول دا 15 لري. او همداسې دلته دا عددونه خپل د 20 په ځایونو کې دا 0 لري. دا عددونه هم د 15 د ضرب څخه په لاس راغلي دي. ګورئ داسې. راځئ یو بل مثال کار وکړو. موږ دلته بیا هم د عددونو یو جدول لرو چې د 1 څخه تر 100 پورې عددونه پکښې دي. دا ځلې مو دا عددونه په دې بنفش رنګ سره نښاني کړي دي. تاسو ویډیو ودروئ او فکر وکړئ چې کوم عددونه موږ په دې بنفش رنګ سره نښاني کړي دي. راځئ په ګډه کار پرې وکړو. ګورئ موږ دلته د 1 عدد څخه پیل کړی دی. نه مو نور پر دې 1 باندې اچولی دي او 10 ته رارسېدلي یو. همداسې په 10 باندې مو نه اچولی دي 19 ته رارسېدلي یو. په 19 باندې مو نه نور اچولي 28 ته رارسېدلي یو. په 28 باندې مو نه نور اچولي دي 30 ته رارسېدلي یو. په 30 باندې مو نه نور اچولي 40 ته رارسېدلي یو. همداسې مو دوام ورکړی دی. په 2 مو نه نور اچولي دي 91 ته رارسېدلي یو. په 91 باندې مو نه نور اچولي دي او 100 ته رارسېدلي یو. دا عددونه د نه د ضرب څخه په لاس نه دي راغلي. ګورئ د نه د ضرب څخه دا عددونه په لاس راځي. 1 ضرب نه 9، 2 ضرب نه 13، 3 ضرب نه 28، 4 ضرب نه 14، 5 ضرب نه 45، همداسې تر 1 پورې 9 ضرب نه 1 او بیا 10 ضرب نه 90 کېږي. دا عددونه د نه د ضرب څخه په لاس راځي. دا عددونه د نه د ضرب جمع 1 څخه په لاس راغلي دي تر دې ځایه پورې. او دې عددونو ته که ستاسو پام شوی وي ګورئ دلته 0 لرو په 20 کې، دلته نه لرو. او بیا د دې ځای نه همداسې د 20 رقمونه یو عدد کم شوي دي. ګورئ دلته 9، دلته 8، دلته 7، دلته 6، دلته 5، دلته 4، دلته 3، دلته 2، دلته 1 او بیا دلته 0. نو تاسو د دې جدول په شان یو بل جدول ځان ته جوړ کړئ او همداسې عددونه پکښې نښاني کړئ او بیا یې په دې ډول باندې ترسره کړئ.